کله چې د پریګننسي ډیوریشن پوره شي نو د پریګننسي نه یو څو هفتې مخکې د دې لوکیشن داسې شي چې دا هیډ نه دی دا ټرن ډاون ول شي دا څه شي ټرن ډاون ول شي دا چې کله ټرن ډاون ول شي نو بل خو تاسو ته پته را چې دی ارګنوجینیسس شوی ښه دا ټرن ډاون ول شي دا به اوس موږ ټرن ډاون ول کړو ښه just the explanatory purpose دپاره ښه دا یې امبلایکل کار دی دا پوزیشن ما تاسو ته وویل چې اگزیکټ داسې نه وي صحیح ده دا چې کله دلته ټرن ډاون شي نو دا هیډ چې کوم دی دا هیډ دا په دې سروکس باندې په څه باندې په دې سروکس باندې پریشر راولي څه پې راولي پریشر پې راولي د دې د وجې نه دلته پین ریسپټري نو پین محسوس کړي دا څه شی محسوس کړي پین محسوس کړي او دا سیګنل ورکړي برین ته د دې خبرې پته ولګي چې اوس د دې ماشوم هیډ چې کومه دی هغه ډاون ورډ تللی دی او اوس د ډیلیوري دپاره دا سروکس چې کومه دی دا پریپیر کېږي دا کوم پین چې دلته شروع شي دې ته لیبر پین موږ وو ښه دې ته موږ څه وو دا لیبر پین دی او اوس به ډیلیوري کېږي ډیلیوري به څنګه کېږي دا چې کله تاسو به ویلي په دغه کې که زه درته دلته دا په دې ځای کې دا هایپوتلمس ده دا څه شی ده هایپوتلمس ده دلته انټیریر پیچوټري دی او دلته پوسټیریر پیچوټري دی د دې پوسټیریر پیچوټري ګلینډ نه به موږ دوه قسمه هارمونز خارجول یو ته به موږ ADH انټي ډایروټیک هارمونز ویل او یو ته به موږ څه ویل اکسیټوسین ویل د اکسیټوسین به دو فنکشنز موږ مینلی ویل یو به موږ ویلو چې دا په ډیلیوري کې یا په چایلډ برث کې هیلپ ورکوي د هغې خبره به موږ اوس کوو او یو به موږ د ملک په ایجکشن کې د دې رول وای چې د ملک ایجکشن څوک کوي دا اکسیټوسین کوي اوس وګورئ کله چې دلته دا پین پروډیوس کی نو دا سیګنل ورکي څه ورکي سیګنل ورکي چاته ورکي برین ته ورکي د برین د دې پوسټیریر پیچوټري ګلینډ نه اکسیټوسین خارج شي دا اکسیټوسین راشي او د دې اکسیټوسین په دې مایومیټریم باندې په دې مسلز باندې ریسپټر ځي د دې دپاره څه ریسپټر ځي د دې مایومیټریم دا کنټریکټ شي دا څه شي په دې کې کنټراکشن وشي دا چې کله کنټراکشن وشي نو دا په دې باندې پورس پروډیوس کړي دا چې کله کنټریکټ شي نو په دې باندې پورس پروډیوس کړي دا فورس مزید دا ماشوم ډاون ورډ راولي ډاون ورډ چې راولي دا مزید په دې سروکس باندې پریشر پروډیوس کړي سروکس ډایلیټ شي پریپیر شي د ډیلیوري دپاره د دې دا سیګنل مزید چې په دې باندې دا پریشر انکریز شي دا مزید هلته برین ته سیګنل ورکړي چې مزید نور اکسیټوسین خارج کړه اکسیټوسین خارج شي نور خارج شي دې میکانیزم ته چې کوم د دې ځای نه سیګنل میلاویږي برین ته او د هغې په ریزلټ کې اکسیټوسین خارجېږي او د اکسیټوسین په ریزلټ کې مسکولر کنټراکشن یا د دې یوټرس د مایومیټریم کنټراکشن کېږي دې ته موږ پازیټیو فیډبیک ورته وایو پازیټیو فیډبیک ورته وایو د پازیټیو فیډبیک په ریزلټ کې دا ماشوم چې کومه دی دا ډیلیور شي او دا پیدا شي دا چې کله پیدا شي فار ایگزامپل دا رالی او دا پیدا شو ښه او د ډایرکټ ټاټا وکړه ښه او دا چې کله پیدا شو دته پته نه وه چې بیا به هلته لوډ شیټینګ یو قرض به یو جلسې به یو نو دا په ده پسې د ده دا به لږ سمال جوړ کړم اوس به ووایي چې دا په دې پسې دا امبلایکل کارډ چې کومي دا انټیک دی ښه دا چې کله پیدا شي دا ډایرکټ په جړا شي ډایرکټ ولې لنګز یې بند دي نو چې لنګز یې بند دي نو جاړي ولې what is the reason behind the جړل د امبلایکل کارډ یې درد کوي
نو د دغه نه کیدای شي د دغه می ګورئ یو خو چې تاسو ته دا خبره کلیري چې دا کله پیدا شي که نه نو دلته د دپاره چې انوایرمنټ ټیمات دې دپاره ریډ کارپټ ویلکم دپاره انوایرمنټ جوړ کړی او ډېر زیات بلډ سپلای وه دلته ډېر سیکریټري ګلینډز وو دلته ډېرې مزې وې دلته دا چې کله دلته پیدا شو نو ما خو تاسو ته وویل چې که پاکستان بیا خو به ډېر جاړي بهر ملک کې کیدای شي دته یې لږ انوایرمنټ پرووایډ کړی هلته که نه دلته خو زیاتره په کلو کې پیدا کېږي هلته په هسپتالونو کې هلته به لږ کم جاړي خو جړل ولې ضروري دي خبره درته کوم چې ولې جاړي دا چې کله پیدا شو نو یو خو دا کوی څه هم نه محسوسوي که نه نو یخني او ګرمي محسوسوي ښه یخني او ګرمي که ګرمۍ کې هم پیدا شي نو د دې مور د دې یوټرس د ټمپریچر نه بار ټمپریچر نارملي زموږ څه څه دا کمي نو لو ټمپریچر دا محسوس کړي نو چې دا محسوس کړي نو دته اندازه وشي چې یاره ماحول مې چینج شو یو دویم دلته د ده چې کم لنګز دي څه شی لنګز دي نو دا لنګس چې کومه دي د په مور په خېټه کې 9 میاشتې یو بریت هم نه دی اخیستی دا بند دي دلته کوم ډایفرام نو دا چې کله دلته پیدا شي نو دا اولنی بریت چې کله دا اخلي نو د دې دپاره ضروري ده چې دې لنګس کولاو شي دا ډېر زیات زور غواړي څه غواړي ډېر زیات زور غواړي دا مسلس چې کله کنټرکټ کېږي یا ریلیکس کېږي کنټرکشن ریلیکسیشنز کوي نو دا پین پروډیوس کړي درد محسوس کړي چې درد محسوس کړي نو دا په جړا شي ښه کله کله داسې کار وشي چې ماشوم په جړا نشي څه شي ماشوم په جړا نشي نو بیا په قلاره باندې د هغه دا سینه داسې ټپول غواړي یا زیاتره خلک هغه داسې الټه کړي آی تھنک ما یو ویډیو کې کتلی چې دا ښه طریقه نه ده هملا ورته وټوي که چېرته د امنیاټک فلویډ دلته ورغلي دلته چې کله دا پیدا کېږي نو د امنیاټک کیویټي چې کومه د فلویډ نه ډکه وه هغه وشلېږي او امنیاټک فلویډ چې کومه دي هغه څه شي ریلیز شي ښه نو زیاتره خلک دغه خو کم ماشومه ونه جړل د پیدایش په دوران کې اوټومیټیکلي اټ مینز چې دا به بیا څه منټلی به ریټارډ دي او دا به کنجنټلی بې بیماري اکثر به تاسو کسان لیدلي چې چا پیدایشي مسله وي او یا هغه ته هغه منټلی ریټارډ دي نو چې ډاکټر لی بوځي اولنی تپوس ترې دا کوي چې کله لاول خو ترې دا کوي چې کور کې پیدا شوی که په هاسپټل کې پیدا شوی دویم ترې دا کوي چې ډایرکټ جړلي وو که نه لږ وخت پرې اخیستې وه دا چې کله دغه شي نو بیا د خپل دغه دا آی تھنک چې اپګار سکور ګوري هغه ګوري چې څومره دی او د اپګار سکور په ذریعه باندې بیا دا چک کوي چې د ده هغه کوم هیلث کنډیشن دی هغه ډیسایډ کوي چې اپګار سکور څومره د ده راځي نو د هغې مطابق بیا د هیلث کنډیشن څه کوي لیبلډ کوي نو په دې طریقه باندې دا ماشوم چې کوم دا پیدا شي دا امبلایکل کارډ د پیدایش نه بعد کټ کلی کېږي دا کټ کې ښه په خپله نه کټ کلی کېږي دا ډاکټر یا په نرس یا ګاینیکالوجسټ څوک دا کټ کړي دا چې کله کټ کړي نو دا ځای وچ شي ښه دا وچ شي او دا ځای دلته یو سکار پرېږدي سکار څه شی پرېږدي په دې ځای باندې یو دغه پاتې شي تاسو به چېرته په خپله خېټه باندې لیدلي نو یو سکار پاتې شي او دې سکار ته به یې موږ څه وو نیول ورته وو که نه نوم چې ورته موږ وو نوم دا پاتې شي کله کله داسې کار وشي امپورټنټ خبره ده ښه دا کار وشي چې دلته دا په انسټیرایل ډیوایس باندې دا کټ شي که هغه سرجیکل بلیډ یې کړي خو انسټیرایل د دې د وجې نه زیاتره ماشومانو ته د ټیټنس چانسز دي ښه د څه د ټیټنس او د ټیټنس خو بیا تاسو ته پته ده چې مارټلیټي ریټ یې څومره دی نو احتیاط کول پکار دي د خواب زنګانه باندې ما ته آی تھنک چې یاد دي ځینې خلکو به وایي داسې کار کوه اوس مې میبي چې کوي په دغه کې چې کله بیا دا کټ کړو که نه نو دا ځای به یې سیزو به نو ګوره څومره لاجیک دی پکې هغه خلک اگر چې ډاکټران نه وو خو ما خو تاسو ته په بایوټیکنالوژي په هغې چپټر کې په اوله کې ویلي چې په خواب زنګانه باندې ډاکټري نه وه خو مطلب زموږ خلکو به دا کار کوه نو دا څومره امپورټنټ خبره ده دا دی چې وسیزي نو دا آلریډي که دی پرڅ کټ کلی دا سټیرایل شو دا څه شو سټیرایل شو یا ځینې به تاسو خلک لیدلي تاسو کیدای شي فلمونه کتي زه خو زیات نه ګورم خو چې کله دا په یو ځای کې څوک ولګي او د هغې نه ګولۍ راوباسي نو تاسو به لیدلي چاړه ورته سره کوي او به یې پرې راوباسي نور لاجیک پکې نشته دی هغه و چې دې ګولۍ نه به یا مري یا نه خو دا ټیټنس دومره کلاړي شی دی چې دا ورننوت
نو 100% به مارټیلیټي ریټ دی او بیا یې وژني. نو په دې طریقه باندې ماشوم پیدا شي د هغه نوم کټ کړلی شي او بیا د ټولو نه اول هغه ته اذان کېږي چې دا د مسلمس کمیونټي سره دغه دا تعلق ساتي او کنی نو بیا ورله نوم کېښودلی کېږي. ښه نو د پښتنو په کلچر کې خو تاسو ته پته ده چې سمندر خان نوم به ورله ږدي یا به ورله څه بل داسې خطرناک نوم ږدي او کنی نو او په نور دغه کې نو بیا ورله آکاش او پرکاش او داسې څه نومونه ورله ږدي. نو بیا ډیپنډ کوي په دغه باندې. نو دغه په دې طریقه باندې څه کېږي ماشوم پیدا کېږي. څومره ټایم بعد دا پیدا کېږي؟ تقریبا د 38 ویکس که چېرته د فرټیلایزیشن ډیوریشن د دې څه کاونټ شي یا 40 ویکس سوري که کاونټ نشي او که فرټیلایزیشن ډیوریشن ورسره 2 هفتې کاونټ شي نو بیا 40 ویکس بعد دا څه کېږي دا پیدا کېږي. کله کله دا ماشومان د ټایم نه مخکې پریمیچور بارتو شي او کله کله دا پوسټ ټرم یو پری ټرم یو پوسټ ټرم یو ټرم صحیح ده په هغې باندې خبرې نه کوو. نو دا ستاسو څه پلاسنټیشن او د هغې سره سره لیبر یا چایلډ برت هم و. دا چې کله پیدا شي نو اوس به دلته دا مدر چې کومه دی د لیکټیشن دپاره موږ تیارو چې بیا به لیکټیشن ورکوي. صحیح ده دا به ورانه و د هغې دپاره